ملګرو دا ویډیو دومره شیر کړئ چې هغه خېټورو ته ورسېد چا په خېټه کې چې د آرامو دومره مال پروت دی چې خېټه یې د میخې نه هم غاټه شوې ده او د هغه په مالت کې د هغه په ملک کې یو انسان د لږې د لاسه رالګي خودکشي کوي ځان له هم زهر خوري خپلو بچو له هم زهر ورکوي د ستړي ژوند په ستړې لار ستړی ستومانه شومه د ستړي ژوند په ستړې لار ستړی ستومانه شومه برباد شي غمه تا ته چا په ګوته کړی یمه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زه یم احمد سید او یو ځل بیا یو نوی ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم ملګرو یو د افسوس خبر دی چې په باولپور کې یو کس را لګېدلی دی هغه ځان له هم زهر ورکړي دي او خپلې ښځې او بچو له هم زهر ورکړي دي او خپل سکون یې صرف او صرف په دې کې ګڼلی دی چې ځان مړ کړي د دې اصل وجه څه ده اصل وجه دا ده چې هغه سره پیسې نه وي هغه غریب و دا صرف او صرف د غربت د لاسه او د غریبۍ د لاسه چې هغه سره پیسې نه وي او هغه نه بچو یو ګوټپی غوښتي و اصل وجه دا وه چې هغه خپل پلار ته ویل چې بابا ډېر عمر وشه موږ پی نه دي خوړلي او زموږ زړه پیو ته کېږي او ته موږ له پی راوړه چې نن موږ پی وخورو خو هغه دومره لاچار او دومره مجبور و چې هغه یو ګوټ پی خپلو بچو له نه شو اخیستی هغه د یو کرایې په کور کې اوسېدو او هغه پسې د څو میاشتو د کور کرایه هم شاړ وه دې نه علاوه هغه پسې 1,000 روپۍ د بجلی بل هم راغلی و د هغه دومره وس نه کېدو چې هغه د 100 روپو پی خپلو بچو له راوړي وې او هغې خوړلي وې ډېر ارمان و د هغه د بچو چې هغه یې پی وخوري ځکه پیو ته یې زړه کېده خو د هغه دومره وس نه و چې هغه د 100 روپو پی راوړي وې او خپلو بچو له یې ورکړي وې دې نه باوجود زموږ د وابډې د نامتو ځوانانو کارنامه وګورئ ښه 11,000 بیل یې هغوی پسې راستولی دی 11,000 بیل یې هغوی پسې راستولی دی هغه نه بعد هغه سره د پیو 100 روپۍ نه وې چې پی راوړي وې خپلو بچو له یې ورکړي وې نو هغه به هغه بیل څنګه جمع کو بیل یې نه دی جمع کړی وابډې والا راغلي میټر یې هم ترې وړی دی ډېر د افسوس مقام دی پیسو والا مالداره امیر انسانه ستا په علاقه کې یو سړی د لوږې د لاسه خودکشي کوي او ته دومره قدر یې نشي کولی چې هغه له د یو ټیم مړه والي په عیاشیانو څومره پیسې لګي خپله خو په بنګلو کې اوسېږي په خپله بنګله کې اوسېږي موټر کې ګرځي خو یو غریب له یو سیر وړه قدرې نشي اخیستی په موږ باندې چې عذابونه نه راځي نو څه به کېږي دا له د الله تعالی لاک لاک شکر دی چې په موږ کاڼي نه ورېږي بیماریانې به په موږ نه راځي کرونا وایرس به په موږ نه راځي نور داسې مرضونه به په موږ نه راځي ستا په مالت کې یو انسان مړ کېږي ستا په مالت کې یو انسان د لوږې د لاسه رالګي خودکشي کوي نو امیره ستا د دولت به کله په کار راځي افسوس نو قدرمنو موږ له پکار دی چې په خپل ګاونډ مالت او کلي کې هغه غریب په خپله ولټو چې کم مجبوره دی په دې ملک کې اوس هم داسې ډېر خلک شته دی چې د هغوی د سبا او د بېګا د رزق درک نه لګي خو هغه چا نه غواړي نه موږ له پکار دي چې داسې خلک په
کلی گاونډ مالت کې وګورو او هغوی سره امداد وکړو، پټ په پټه امداد وکړو. یو لاس باندې د الله په رضا امداد ورکړو چې دا بل لاس هم را باندې خبر نشي. دا نه چې موږ خپل امداد دنیا ته شو کړو، صرف او صرف الله د رضا دپاره موږ له پکار دي چې غریب سره امداد وکړو، او هغه غریبان ټول په خپله معلوم کړو چې کم ډېر زیات مجبوره دي، خو هغوی د چا نه غواړي نه. تاسو دا مهرباني وکړئ ټول ملګري چې خپل خیرات، زکات، صدقه، خپل زکات او خپل پیسې خپل مالت کې په خپله داسې کسانو له ورکوئ چې تاسو ته پته ده چې د دې د رزق طرف نه لګي، دا ډېر مجبوره انسان دی خو هغه چا نه غواړي نه. داسې کسانو له خیرات، زکات او صدقه ورکوئ. هغو کسانو له ور نه کړو کومو چې ته روزګار جوړ کړی دی، د ورځې 5-6 زره روپۍ 10 زره روپۍ پیدا کوي، هغوی له چرې هم تاسو دا زکات مه ورکوئ. دا پیسې په هغوی چرې هم مه عبث کوئ، ځکه چې حق هغه چا ته رسوئ چې د چا حق دی او څوک مجبوره دی. ملګرو دا ویډیو دومره شیر کړئ چې هغه خېټورو ته ورسي، د چا په خېټه کې چې د آرامو دومره مال پروت دی چې خېټه د میخې نه هم غاټه شوې ده، او د هغه په مالت کې، د هغه په ملک کې یو انسان د لوږې د لاسه رالګي، خودکشي کوي، ځان له هم زهر خوري، خپلو بچو له هم زهر ورکوي، او خپل سکون په دې کې ګڼي چې ځان مړ کړي. او ماله راکوي د بل ویډیو پورې اجازت. د لوی الله په امان.